أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أننا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت او ورځ د غیر درس مبارکي دغه پر خبره رسیدلې و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې لراغ نو درې قسمه خلک و. یو قسم هغه انسانان چې هغه پر رسول الله باندې ایمان راوړو، انصار او مهاجر. دویم قسم منافقان او د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قیادت کې هغه به ظاهري یو خبره کوله او منځ کې بله. دریم قسم يهود بنو نذیر بني قریظه صبر کار کې وشیدل او صبر اطراف وکي. د مکه مشرکانو د خلکو له اقتصادي پابندي مرباني ولګول چې د رسول الله په ملګرو باندې بنسو خرچه کې او نه بسوتي زالي. دویم امر د صادر کې چې حج عمره له بنه راشي. سعد رضی الله عنه په دې منځ کې ویل انجام وشو. دریم امر د صادر کې چې کوم انسانان په مدینه کې وشيږي هغه له ویل چې د محمد د ملګری عليه السلام ساتي ما کله زموږ دشمنی له ودرېږي لکه اوس موجوده يهود نصارا. یو مل چې کله مسلمانان لړ شي نو د دمکینی ورکی. او دریمه مسله څلورمه مسله کې دا چې د رسول الله ملګرو له رسول الله له برای راس مخ چرنجونه راولېګل وختارونه ورکړه. اصله به مجاهدینو ګرځولې صحابه بداویل شي الله دا دوی ری بکله زمونږ په یو یره باندې بدل شي. معنا دا چې مونږ همیشه ستانه ویریګو د خلکو یې زمونږ د خوانه لري شي. جمعات له بچراتلم بس اسلحه بار بچوتلم اسلحه. رسول الله په خپل د شپې بار نو وته ملګرو بور باندې پیره کوله ته د پوری شي ورسې ارمانو کې چې کاش د شي سوچ پیدا شي چې زما پیره کړو سعد صاحب راغی مصلح د رسول الله څوګیدار شو. د سعد صاحب تاریخ کې به دا خبره ذکر کوي چې د کم کمالات دی او د کم انسان دی. یو خوبای په کې دا چې د رسول الله ګارد ده اصله به دغه بشګر زواله. د دین ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دایر رب العالمین راوشي اشاره ودیل شي اذا الله نبی په دې دنیا کې پتا باندې دایر راځي خو یو ورځ به دا په امن بدلیږي. حدیث کې دا راځي رب العالمین فرمایي چې زه په بنده باندې دوه امنونه او دوه یې نه راځم کوم. څه مطلب؟ کم سړی چې په دې دنیا کې په یره کې ژوند تیرې د دشمن نه معنا دا چې مطلوبي التب به مزي او کم سړی چې د ژوند له خوند او لذت اخلي دا په غي دنیا کې نه امید دي توانی وي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ژوند یو څو مرحله وي. اولنې مرحله د محمد رسول الله د دعوت په دې باندې قادر چې دشمن په خلاف باندې مسلح جهاد شروع کړي وي خو لیکن صبر وکاو. دل تکلیف او ملګرو له تکلیف او شوخه غونډانو له تکلیف او ارزګم دا خبره او صبر موږ له بګی دا نتیجه راغله چې انسانانو د خپل ژوند په تقسیمي ابتدایي حالت کې به صبر کوي. دشمن چې ارس کوي نو هغه له صبر دغه نه بروسه به وخت اقدام کوي چې ملګری پیدا شي. لکه اصحاب ابن زراره ورته ویلو یا رسول الله موږ له امر وکړه چې د څومره حجاج راغلي دي مینا د غونډې کې ټول قتل کو. د الله نبی ویلنا وقت دانه دي د جنگ خپل وخت او د خبره خپل. زمونږ الله قران کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین د الله ملګرتوب د صبرناکو سره دی. د الله ملګرتوب د تقوا والا سره دی. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې عمل د الله لپاره کوي. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې منځونه کوي، زکاتونه د محمد رسول الله تابعداري، قرض حسن او للهیت. په طاعت باندې صبر دی ویل شي چې سړی په کوم شي باندې د الله رضا مکلف شوی بس هغه به مني. او مشکلاتو باندې صبر دی ویل شي چې په کوم شي باندې انسان لا مشکل رسیدي په دین د اسلام کې جزې فزې بنه کوي. او د معاصیونو صبر دا معنی چې انسان به ګناه نه ځان ساتي خو په دې شرط چې د ګناه په ضرر د علمي د الله نه درکې حیاي انسان د رب العالمین د انعاماتو لحاظ کوي، د الله نه یریږي، د الله سره مینه لري، په دې خپل بدن باندې شفقت کوي چې سبب ده په جهنم کې راخل کیږي. علم د قران او سنت کول، وړو امیدونه ساتل او درشه خوراک نه کول او قوي ایمان. نو اولنې مسله صبر چې کله مشکلات د دشمن د خوانه ډېر سخت شونه زمونږ الله ورته اجازه ورکړه. قران کې الله فرمایي چې زه دوی په کومک باندې قادر یم
او دا خبر وکړه چې د انسانانو سره دي مسلمانانو سره دي دشمنانو لانجه صرف دې خبره ده ان یقول آمنا بالله تاسو دا پښتنه وکړئ چې د مجاهدینو سره دي دشمنانو په څه باندې اختلاف دي هیڅ چیرته په پټی نشته په تجارت نشته صرف دې مسله باندې چې تاسو د قران او سنت پابند او در سره موږ نه منو چې چیرته منی د اسلام به منی چې کوم تاسو درکو موږ درته کوي هغه دا منه چې په نوم کې اسلام په واقع نفس امر کې ټول حالت د کفر مسلمانان مجاهدین د امنین لانجه جوړ شي زمونږ الله قران کې فرمایي وي چې چرته دغه مجاهدین نه ویني د خلکو عبادت خانه بړنګي شوی وي د يهودو او نصارو د مسلمانانو د زمونږ اوساسو مدارس او د زمونږ اوساسو کورونه او زمونږ اوساسو تجارت خانه او د جمعتون د په دی وجه باندې رب العالمین آباد ساتلی چې دشمن مخه د ځوانان ولاړ دي بلا کې کړي دي قوی دیوال د يهود نصارا کو څومره کوشش وکي بغیر راخته نشي چې چرته دا مسله نه وي هیڅ به په یو ځکه بچ پاتې شوی نه وي په انسانانو کې بشراتل د دوی عزت وغیرہ د لوټ کولو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره وخیر انسان دی دغه سیرت لګوري متصل ده شو نه کړ چې چرته کافری دغه په خلاف jihad درجه بندي وکړه په دې شاوخه د مدینه ګردو نوا کې په دې لار باندې چې څومره کافرانو د دې ټول سره دزبندي وشو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل توجه ټوله په یو طرف واړوله قریش وال چې دا رأس الكفر دی د دې ټولو کافرانو تحریک د دوی په لاس کې چې په کوم طرف باندې رواني نو دی رواني کی دا ورته وال پکار دی لکه عمر شبه اصلي ویلی و چې اول دونه د بیخ وبا څنګه په خپل را پریوشي دا ختميږي نو د مزور خلکو سره لانجه جوړ نه کړ الته قریشي خپل هدف وګرځول دا غوښتل مسله شروع شو د اسلام په غزاګانو کې ابتدایي غزا هغه د بدر غزا ده لیکن د دین مخکې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اته غزوات او سرايا لګري دي اجمالی نن په خبره کو به ان شاء الله د بدر مسله کې چیرته جون باقی روانه چرشمه بورز باندې کیږي چې دا کله وشو څنګه وشو قومندان د جنگ شوګو یو لویل شي غزا او بل لویل شي سریه غزا دی لویل شي چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل خط لاړی جنگ له او سریه دا معنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاړنی خو ملګری تشکیل کړي گویا کې دغه اشاره ودیلا چې کله کله به امیر جنگ لذي او کله کله بنزي ابوبکر صاحب یو جګړه روان شو عمر صاحب ورته ویل یا امیر المؤمنین مزه موږ له ولې درد راکای امیر که چرته شهید شنو به دومره درد مسلمانان لوري شي چې د حد نه سوا اې دې به دا مقصد نه چې لکه د پلانې سره د جنگ رهبر دی ولې پلانې مرشي لازریږي نه د رسول الله سره چې انسان وګوري کله به امیر د جبهه یا امیر د جنگ حاضری کوي او کله کله بخپل سر ګروپان لیکي په ارزه کې دغه حضور ضروری نه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په اکثر غزواتو کې بخپل برخه اخیسته ده خو لیکن کله به ملګری تشکیل کړه اوله سریه سيف البحر د دې قائد سيدنا وسيد الشهداء حمزه رضی الله عنه ولي احد کې به ان شاء الله د حالات به بیانې کی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کا کاری حمزه لیدي رضی رورم دی او د جنگ بیرغ او جنډه شو د ابو مرسل الغنوی یو صحابي ودل ورکړه تقریبا مجاهدین شو هغه دیرش کسان او کافران شو هغه 300 کسان سیف البحر ورقه واغې له ورتشل به ورشي د دشمن مقابله وکي جنډه په دینت باندې مسلمانانو مجاهدینو وړل چې کله به دا ولاړ ونه مسلمانانو بخه او شله برابر و چې خیر زمون غلبه ده ځکه جنډه ولاړه ده خو چې کله به دا پریوته نو به مسله ګډوډېدله او صحابه دا نه پرې خدا تر دې پر یو صحابي په لاس کې و چې کله هغه ته اوله په دې بل لاس کې ونی ولا چې هغه ته اوله په دې خلی ونی ولا دې سټ کې ونی ولا اخر هغه کې موالو شهید جعفر رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دوړ لاسونه به ځبان رب العالمین ورته وزیر ورکړي دی په جنت کې شکرې وي شهیدان الله د شنو مرغانو په زور کې ګرځي د ابو جهل د قافلې په شولې کې چې هغه 300 کسانو قیادت دغه پلاس کې سیف البحر علاقه چې کله ورور رسیدله نو په دې مقام کې مجدي ابن عمر یو سړیو هغه د دوړو خلکو په مابین کې دزبندي وکړه او جنگ لپاره نه خودل ځکه ام د دوی حلیف او ام داغوي صحابه اراده برید لرله شربانی وی کې او د قشن دشمن مقابله می اراده دا و شهر من جواب کو خود دې سړی مجدي ابن عمر الجهني د برنه خودل جنہ دا کار ونه کوي دا جګړه په رمضان کې وشو تقریبا د عیسی علیه السلام نشپک سو درش کال وروسته مقصد پرې کې څو
د الله نبی په دې کې نشته د ګروپونه لري دشمن باندې یرا روب غرزول پکار دي کله کله و د سبا دې طرف باندې ولېګا او کله کله په دې بل طرف باندې ولېګا او کله کله په دې بل طرف باندې ولېګا قران کې رب العالمین فرمایي چې د مجاهدینو په دې ګرځېدلو باندې صرف او صرف لوی مقصد دا دی چې دشمن خپکیږي زړه پیټک ویریږي چې لکه دا خو چن کسان ومنګوي چې بمبار به شروع کړه به او وژنه دا خو همیشه راخوټیږي او دا الله فضل او کرم دی د یو شهید سره په سرهو په زرهو شهید ځوانان الله پیدا کوي د شي بنی لکه څنګه چې عقیده دشمن دا چن کسان دي دا موږ شهیدان کو دا به ختم شینه یو کدي او وجلو یو کدي شهید کې په سرهو به نور پیدا شي ځان به زوره کار وګوري دغه لوی مقصد داو دوه مسریه د شوال په میاشت کې ولېګله سریه الرابع د وزینو ماغه دا ور تشکیل کړه د دې قیادت او مشریم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل یو تر زوی ور کړه او د جنگ د جنډو بیرغه مستح ابن اساسه د یو صحابي واغله دا خبره وکړه چې دا ځان سره واله تقریبا په دې کې 200 مخالفین دي او شپږ کسان مسلمانان دي شپږ مسلمانان او 200 مخالفین دغه به چې دا ور تشکیل کړه او رابغه الاخره به شورانه دلته د دوړ په مابین کې د شلک زرا غشي ویشتل شي جنگ ونه شو خو صحابه په غوي گزارونه وکړه واغې بده وکړه دوه کسان به دي کې و چې غتبه ابن غزوان او مقداد ابن عمرو دا مسلمانان و لیکن د مکینه د صحابه خو راتل نشو خو د کافرانو بری سپونه کې راغل چې په دې کې بلاو شو چې چرته موږ ځان لروانیو د دشمن په موږ باندې برید کوي موږ باندې عملیات کوي وجنی دوی له بدا خبره کو چې لکه ساو سره په صف کې روانو مسلمانانو په خلاف باندې جنگي کو خو کله زیله ورله ایسه تسلیمه غوړه ور کړه ځان ورسو وی ویل چې موږ د جنگ په نیت راغلي نه یو بلکې موږ په دې مخالکو باندې دي چې ځان را رسول د استاد خو لرالو مقداد ابن عمرو او دقشن عتبه ابن غزوان دا دوه صحابه په مسلمانانو باندې سبونه کې را داخل شول د شوال په دیمشق کې بل مسله دا وشو چې د عائشه رضی الله عنها سره واده وش امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره حدیث نقل کړي بعضی انسانان وایي چې د واړه او د غټ اختر په منځ کې واده کول دا سپيري د مکه مشرکانو دا عقیده و وسم پاکستان انسانانو کې دا عقیده پرته چې لکه دی وخت کې واده پکاره دی ولی واده پکاره دی وجه دا چې دې کې به دا کزر سړي په مابین کې جوړواله نه راځي او هیڅ به اختلافات راشي به تراکونه راشي اختلافات او دا عائشه به فرمایي وزما واده وشو په شوال کې کومه و بیبي د رسول الله په نسبت سره مال محمد صلی الله علیه وسلم لګرانه و یقیني رسول الله لډیره ګرانه دا و د الله نبی وکړه دا دعا ویلي یا الله کوم شی چې زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبيانو په مابین کې تقسیم کړي دي خو چې کوم شی زما په اختیار کې نشته په هغه کې ته مامره نشته د عائشه سره مې نه ډیره زیاتره د عائشه رضی الله عنها وبد بشکلو ډیره تحفه تحیبم د خلکو ورته وړي د رسول الله خوشاله لپاره جنت البقیع کې دفن د ابو هريره صبر باندې شپې جنازه کړې ده ام عبد الله د اسم کنیه وا بچی شي نه و د الله نبی چې کله وفات کړي تقریبا اتلس کلو په عمر باندې د وفات شو افقه النساء دا څومره زنانه شي په دې ټولو زنانو کې په قران او سنت باندې ډیره په زنانه شي د عائشه ده د ابوبکر شه بلور ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات درې په نوبت کې راغی داغه سر دې په دغه کې خودلو دغه په کوټه کې دفن شوی دی اخري وخت کې د لاړ دی بس تر وځي شوی د مسواکی او رب العالمین د عرش د پاسنه د عائشه برائت را لګلې دي شیګان وای چې نه د پاک نه ده دي زنا کړی ده وې کچر د زمنګ امام غایب راغی دي د قبر لبسل دري ورګه ځکه دي زنا کړی زمنګ رب العالمین فرمایي فاکر خو لیکن دا ظالمان وای پاک نه ده نو په دې خلکو باندې را دلته به مغربین یو سوال کوي زمنګ استاد په امیر باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې د عائشه رضی الله عنها واده نه کلو په عمر باندې وشونه دی ولې کړی دی دا نه کلنه ماشومي او د محمد رسول الله سره د بنکاح کې راځي دا خو عقلم د انسان نه مني ځکه دی وخت کې ظلم دی دا د مصر عالم دی باندې کتاب لیکل دی په جواب کې ډیری وجه خو سو وجه ځان سره یاد ساته لوی وجه دا چې رسول الله عائشه په ماشومتوب کې وکړه د ابوبکر د خوشاله ولود لپاره وجه دا د رسول الله په نگاه کې چې کوم زنانه رااله هغه باندې به تور حرام دي جهنم هغه به جنت لشي او طبعا چې یو سړي لوره د یو شاخور هغه جنت لاړ شي څومره د خوشحالي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د خوشحالي لپاره چې ابوبکر خو زما ډېر خدمتونه کړې دي تر څو پوری چې رب العالمین د حق پورانه کې وځي نشم پورا کولای دا به ویلې دویما لاجل المحبه مع ابي بکر ابوبکر شپ سره رسول الله مینا وا دریم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کور مدرسه
په دې کې مشر زنانه د رسول الله دومره تعلیم نشي زده کولای لکه څنګه چې کشر زنانه زده کی دماغ برابرۍ ذهن برابرۍ څومره حرکات او څومره نقل او څومره عبادت او څومره اعمال د رسول الله نه صادري ټول لري په دماغ کې الله را جمع کول او کېره زنانه خو دومره وا ابو هريره سے روایت اور ذکر کې وکله چې وسړی د مسلمان سړي په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر الله ورکړي خو کچر دې دپن کې به دوه قرات دی یو قرات اندازه دومره ده لکه د احد د غره په اندازه باندې سره زر سړی صدقه کی ابن عمر سے دا حدیث کو معنی دی اوریدلې ابو هريره سے ویل زید رسول الله دې بیان ته پوښتنه کوي عائشه رضی الله عنها قال خلق رالل ودا حدیث دې کنه دی او وګوره عائشه به چې دا غوړه جنازه له وجمنا ځکه جنازه له تک د نارینه و کار دی لیکن دغه په حالات باندې دومره پوهه خزه ودا نو دینه معلومه شو چې دا اوچته زنانه ده قیمتي زنانه ده بهترینه زنانه ده پوهه خزه ده او کله چې انسان په جنازه کې برخه غوړي په دې باندې انسان د ځړ نرميږي د قران په ذکر باندې د قران په تلاوت باندې قبرستان لکه کله تاګه مسکینانو باندې خرچه کول د یتیم پر سر باندې لاس راخل او بل څلورم او علماء دام ذکر کړی دا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دا ودونه کړي نو ار واده کې د سړي شهوت مقصد نه وجدارا که رسول الله چې د شهوت پرس انسان نه پکار دا چې د نور ټوله پیغلې کړي وکونډې نه وکړي هغه ټوله کونډې دي ورسې ان شاء الله دې به مبارکه حکمتونو مبارکه به خبره کیږي وجدارا چې اکثر ودونه خلک د شپې کې او د عائشه واده هغه تقریبا د دوحه په وخت کې وش عائشه به خپل فرمای وې د ابوبکر شه په کور کې زماره پلان کور دی په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمو خو راغی د 10 بجو وخت کې راغی نو داخله د اعتراض لري خلکو غلط دی چې پیغمبر څنګه نه حق کلنې کې عائشه ځان لواده کوله دا خو ظلم شوی دی او دا شوی دی او دا درې مسریه سریه الخرار دا د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ولېګله او جنډې چې د مقداد ابن عمر لور کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ورځي او الته قافله دغه خو تاسو ورشي وې دي صحابه په دورځي پټیدل په یوځای کې د شپې به مزل کوو خو چې کله خراره راقله ورشیدل ته پوښي د خلکو نو کې چې قافله چی شو یو خوسته راشوا یا دوه ورځې وړاندې او حالانکه حدیث کې مدار غلي و چې لا تجاوز منه تجاوز منه کې د خراره لاخینا الته بځه بځه باندې ودرېږي چې کله د رسول الله ملګری سعد ابن ابي وقاص امیر د جبهه او مقداد ابن عمرو وې د سره جنډه وا اغه چې کله ور حاضر شول او قافله د دشمن تیر شوی و نور بیرته وګرځیدل جنگ مونږ شو جنگ څخه مونږ شو دشمن سره مخابخ نشو پنځم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل غزا وکړه غزوه الابواه چې دله ویل چې د ودان غزا پیغمبر هغه کې درغلی و تقریبا اوی کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې لاړل امیر د جبهه په خپل محمد صلی الله علیه وسلم دی جنډه خپل تر لور کړه و حمزه رضی الله عنه لکم چې په اوهد کې شهید شوی دی وېدا ځان سره راواله او په دې وخت کې د دشمن خواله چې کله ورل نو جنگ منګ پکې ونه شو بلکې هغه ترشی و بن زمره د یو قبيله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غوي سره کیناستو او صلح وکړه دی ورته ویلې چې زمونږ په خلاف باندې بد چا سره اتحاد نه کوي تاسو په خلاف باندې چا سره اتحاد نه کوو په موږ باندې بریدو تیرې نه کوي موږ په تاسو باندې بریدو تیرې وغیرہ کوونه عمرو بن مخشی دغه مشهور دغه سره دا خبره وشو نور جنگ په دې غزا کې هم شوی نه دی پنځل سورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه ځای کې تیرې کړې دی ولې تیرې کړې دشمن لیدا خدای چې ګوره منګه چې چریکي عملیات نه کوو دشمن امر الله د کې اعلان دی کې نبی به منګه تختو کله چې زړه کې اراده د جنگ وي د غز د میدان په دې ځای کې موږ جبهه پر اتره د رسول الله په قیادت پیدا تی درو وتا بنو زمره عمرو بن مخشی چې دغه مشر دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره صلح وکړه معنا دا چې نو په موږ باندې راځي نو په تا باندې درځو کله کله د کافرونو سره تعاون اخستره شي خو په دې شرط باندې چې اسلام غالب او مغلوب نه کله چې اسلام ظاهري مغلوب او دشمنان ور باندې برید کړي به کافر سره جوړه موړه نه کیږي وجدارا چې دی وخت کې انسان کافر سره جوړه وکړه دا دلیل د دې خبرو چې اسلام کمزوري دی او دا تسلیمي ورکړه خدای په دې وخت کې دا بیعت سره کړی دی او دا جوړواله ور سره راغلي دی چې د اسلام مسله اوچتا پنځل سورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ځای کې پاتې شوی دی اېدین ورسا یو بل غزا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې وشوله غزوه البوات یو علاقه چې غیزله پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاړو تقریبا په دې کې اوید رسول الله ملګری و او سل جانب مقابل کافران و وګدا قافله و دا روانه و د امیه ابن خلف داغه تقریبا 2.5 شوخ او خان پکې و صرف ممیس پکې و ډېری سرمنې پکې وي اراده دا و چې باغی ځبانه ورشي برید ور باندې وکي خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې په خپل جمعات کې خپل په ځبانه ایمان چې سعد بن معاذ مقرر کړی دی ځکه سړی به امام په خپل ځبانه مقرري چې امیر زی
په دې نور غزواتو کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن عباده مقرر کړو د خزرج قبيله قومندانو جناتو به شهید کې پیرانو کله چې دا کور راته زنانه بار راوته و نو دا ورته ویل چې ته ولې بار راوته مخ خصوصو د لپاره جنگيږو وې زرد چې تا به هغه شی وباسي چې زید کور نه رستلم وې کله چې سعد ابن عباده کول وردنه شو په پالنګ باندې خامار کړو ګونډه ورته ما تکړه غشه څنګه ورته کې چې گزارې په وکینو دا کزه وی معلومات ونش چې سعد ابن عباده ولا پریوتو کال تمر هغه پیریو حاتبی بیا غوي आवाज وکي وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطف اذى وسعد بن عباده من وجل دی او په دې ظلم وشته جوړه زم وشته او زمونږ بالکل ودا خطا شوی نه دی دغه اشاره ودیله چې دین او سیاست د دواړو غوړیو شي دي لیکن د شي وخت په خلکو باندې راغی چې امیرانو قیادت د خلکو لاس ور پریو د شاګوی د منځ په معنا باندې پویدنو مجبورې چې خطبه او امامت هغه علماو کی په مرور د زمانہ باندې علماو له منبر او محراب پاتې شو د وزارتونو او ریاستونو او خلافتونو د خلکو له پلاس باندې ورل چې هغه په دین باندې پویدل نه نو د خلکو تصور دار راغی چې او هو د مولا سړي په سیاست کې څه کار دی د سیاست نه چې کوم د موجوده سیاست دی دروغه سیاست دا معنا قیام علی الشیء بما یصلحه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی السیاست الشرعیه شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی مولانا عبد الباقی صاحب لیکلی مولانا ګور رحمان صاحب لیکلی دی اسلامی سیاست معنا دا چې دین او سیاست د دواړو یو مسله ام به یو سړی امیر وي وزیر وي خلیفہ وي د جماعت امام به او د قشن خطبه به خلکو لور کوي خو اوس د خلک رالو والیان او امیران وغیرہ چې د خپل منځ په معنا باندې کوي نو هغه تعالی خطبه څه درکې مجبور ده معنی چې امام په یو طرف باندې شو هغه په بل کینه په واقع نفس امر کې د دواړو یو مسله و یو بل غزا نبی کریم علیه الصلاه والسلام کړه غزوه الصفوان د غیر ایشو کرم ابن جابر درغه مشر د جانب مقابل کوم چې کافرانو او دی خو د جګړې مشر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی په مدینه منوره باندې حمله وکړه سمالونه وغیرہ ځان سره وتښتول حیوانات خو نور د جنگونه کې چې پاغي کې انسانان شهیدان کې وژني او یې د ځان سره وتښتي دا غزا چې دا په سفر د مخکې غزاګان دا ټول په سفر کې شوی وي زګه په منځ کې درې مشتو کې دا د عزت مشتو ویل دزبندي او جنگ نه کېدو خو غزوه الصفوان دا د جماعت الاول په اخر کې او د جماعت ثاني په اول کې وشو معنا دا چې د دې غزا او د مخکې غزاګانو په مابین کې تقریبا 3 میاشتې مسافر رااله نور څه مسله به دې کې رانه لیکن دومره خبره به کې وشول شي دې سړي د مسلمانانو څخه پښونه ځان سره لوټلو څه حیوانات وغیرہ دی او تختول پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله میدان له حاضر شو هغه رانه اېدین ورسه به بل غزا وشو غزوه الغشیره یا غشیره یا ذل غشیره درې وړ الفاظ راغلي دي غزوه الغشیره یا غزوه العسیره یا ذل غشیره د دې قائد محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو زګه د غزا باره کې مخکې موږ تعریف کې دا وکړو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به برخه اخیستی واغه به رواني ابو سفیان قافله و هغه سره تقریبا 200 کسان و په معمولی حرکت کې لږ زر وړاندې او رسشي و شام لتل اخري غزا شو هغه سریه وشول په بیت بطن النخله کې دولس کسان نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کړه امیر دغه وټه کو عبد الله ابن جحش خو ته دی لګورا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خط ولیکو خط او دی ویل امیر لا چې دا خط ځان سره واره او دا ګوره اوس ونه ګوري چې کله اغه ځله ورسي به خط کولاو کی دلته به ګوري نه په دې دولس کسانو کې دوه کسان سات صاحب او عتبه ابن غزوان دی غوینه اسونه یو خان رخصله لس کسان لاړ دا دوی په دلار کې پاتې شو یو خو بل خو ګرځیدل کله چې اغه ځله ورلل چې ګوري قافله روانه ده د څلورو کسانو په قیادت کې هغه کې عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله حکم ابن کیسان دا پکې و او ابن حضرمی دی پکې امیرو دوی ورته مخکې دینه چاقویرا نږدې چې د خپل سرونه کال کړه صحابه سرونه ور باندې چې کال کړ چې داخله د شي ګمانو کې چې دا ول عمرې لراغلي دی او کله چې نږدې را عملیات پوک دې کې اشاره ده دیلا سر پر خودل دا سنت طریقه ده خو لیکن چې کله یو سړی په یو تکتیک برابرې نو پاغه وخت دا به خړېلې مش همیشه خړېلې مناسب نه دي مګر هغه چاله چې هغه حفاظت نشي کولای د رسول الله وکتب همیشه به وګو پوري لګیدل نتیجه دې شروع وتلا یو ځکه مجاهد دی واغ ځان رسول غواړي خو تر څو پوري چې ګیره کله نه کی یا ګیره کم نه کی او یا د کافرانو د شکل سره خپل شکل مشابه نه کی الته ورتلې نشي نو د دې خبره نه دا معلومه شو چې انسان ګیرم خړېلې شي او دا کوم ولیم شي او د غیر مسلمو د جامو غو ځان له جامې برابر ول شي تر څو پوري دغه ځای ځان ورورسي خپل کارو باندې الته پوره کی اې دې صحابه په تاریخ کې دا خبره موږ تاسو معلومه شو
نږدې چرال نو ایسه صحابه ور باندې برید وکي ابن حضرمي هو وجلو عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله دا دوړه قیدین کړه حکم ابن کیسان ته وتښتیدو یو دم د مکه مشرکانو دا ډنډوره شروع کړه چې او هو د محمد ملګرو علیه الصلاۃ والسلام دا خو د عزت په میاشتو کې دوی جنگو کې سوره بقره کې الله تعالی نازل کړ ويسالونک داخله ته پوښ کې استانه په بار د شهر حرام کې قتال فيه جدي کې جنگ څنګه دی ورته وایي چې دا لوی ګناه ده خو اې د مکه مشرکانو چې تاسو د رسول الله د ملګرو دی غلطي په سیګر ځای لیکن دا ظاهري د خپل غلطي غم نه کوي چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي خلک هم دې بیت الله نه منع کړی دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دې خبر نه خبر شو نو د ابن حضرمي په باره کې دیت ورکې او د دوه اسیران ورخوش کړه خو مال ورنه دا تقریبا په دې وخت کې وشوه چې روان کال شعبان به راغی شعبان کې یو کار دا و چې روزي پرزیت راغی دویم حکم به دا و چې تحویل قبله یو خدای مانه چې مسلمانانو په مابین کې دا سپونه پاک شي ځکه کله کله د تشبیه په کار ده امتحان بل دا چې کله دا تحویل د قبله وشو دا قبله د دشمنانو په لاس کې وي نو سړی له غیرت راځي به جنگ کوي د غیر پارم دریم ته دا خبره معلومه شوله چې الله رب العزت به ان شاء الله حالات بدلی نو دا د بدر دا غویم د هجرت دویم کال کې چې کله بدر شروع کیږي دغه نه مخکې د غزوات او د سرايا وشوله نو را روانه چرشه په ورځ باندې کې چرته ان شاء الله ژوندیو نو به د بدر غزا شروع کیږي چې د خو مسلمانانو لوی درستیز مشر محمد صلی الله علیه وسلم درس و درلس مجاهدین جانب مقابل کې ابو جهل مشر دی او هغه سره پاسه زر و سوال فوجین راغلي دي ان شاء الله هغه به شروع کیږي ځکه در روانه چرشه بین را پدې خو د رسول الله غزاګان نور شروع شوي اوله غزا د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې هغه بدر شوی دا دغه نه مخکې د غزوات او باج سرايا وشوله رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو سره نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.